چې سترګې پټې کړم رڼا اخلمه، زه په لاسونو باندې ساه اخلمه. که یې همدغسې ونه پیژندم، خپله نامه به ورته بیا اخلمه. درنو اورېدونکو او لیدونکو نیکې هیلې او احترامات قبول کړئ. په دغه نننۍ ځانګړې مرکه کې زموږ سره یو ځانګړی میلمه چې دی هغه موجود دی. هغې سره به خبرې کوو. میلمه دی کاظم افریدی، څوک چې د اسلامیه کالج پوهنتون نه چې دي په 11 ټولګي کې زده کړې ترسره کوي. خو د دې د 11 ټولګي پورې دغه سفر موږ ډېر د نږدې نه لیدلی دی او د ډېر په مشکل سره دغه سفر ته رارسېدلی دی. خو اوس د ځینې ستونزو د ځینې مسایلو له امله دوی اوس دې ته اړ شوي دي چې د اسلامیه کالج پوهنتون نه خپل اډمیشن چې دی هغه کینسل کړي او خپل علاقې یو چېرته په یو عام کالج یا یو پرایویټ کالج کې چې داخله واخلي. په دې لړ کې موږ خپلې هڅې وکړې، ملګرو هم هڅې وکړې چې کم شتمن خلک دي د هغې سره د دوی دغه مسله یا ستونزه شریکه کړو. لا تر اوسه پورې هېڅ کوم پرمختګ یا کوم مثبت ځواب د کومې خوا لا نه دی راغلی. هڅه به دم کوو چې د کالج سره هم په دې باندې خبره وکړو چې د دوی په دې فیسونو کې د هاسټل په فیسونو کې یا خو دا په معاف کړي او که معاف کېږي نه چې دا په قسطونو باندې کړي چې موږ خپل مدد په خپله باندې د دې مدد وکړو. خو یوازینی د دې ویډیو مقصد دا نه دی چې کني موږ د کاظم دپاره د مرستو غوښتنه کوو. موږ دا یو غږ پورته کول غواړو چې زموږ په ټولنه کې دغسې خلک دي چې هغې همت کړی دی او هغې تر یو مقامه را رسېدلي دي. په هغې لږ شانتې نور د ډاډګرنې ضرورت دی چې هغه ډاډګرنه د هغې وشي نو هغه د دې ټولنې فعاله غړی جوړېدی شي. کاظم سره به خبرې کوو. کاظم جانه، تر ټولو وړاندې خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې رالی. خو کالجونه کولو شوي دي د سپټمبر د یو لومړنۍ نیټې نه. زده کړو له ځئ که نه سلسله چې دی هغه منقطع ده؟ نه سر، کالج خو سټارټ شوی په سپتمبر نه، خو زما ایډمیشن او هاسټل فیس د دې د وجې زه هاسټل ته او د ټرانسپورټ د وجې سره ما هاسټل فلحال لیفټ کړی دی او زه یو عام پرایویټ کالج دپاره هلته ټرای کوم چې زه عام یو کالج کې وشم ځکه چې زه هغه افورډ کولی نه شم. ښه کاظم، دغه د 11 ټولګي پورې دغه سفر او بیا په اسلامیه کالج کې دغه داخله که لږ په مختصرو ټکو کې ښه اورېدونکو ته ووایئ چې څنګه مو دغه ممکن کړو سره له دې چې تاسو د لید یا دود یا د بصارت نه محرومه یې؟ دا ډېره سخته خبره ده چې ستاسو په شان د خلک شته کترې کترې سے دریا بدته ہے دا په سټپ په سټپ روان او ډېرې مسلې مسایل پکې منځ ته راغلي دي. اوس هم شته په دومره قدمونو باندې په ترتکو باندې د 11 پورې راورسېدو او فلحال دا سلسله دلته ولاړه ده. په اسلامیه کالج کې ستاسو بیا داخله وشوه. د هر ځوان چې هغه د 10 ټولګي نه فارغ شي دغه دا ډېر یو لوی ارمان وي. ستاسو هم دا یو لوی ارمان و؟ بلکل سر، اسلامیه کالج یو غټه اداره ده، زما په خپل یو ارمان و او زه پای کې وشوم. نو چې داخله مو شوه څه احساس مو و؟ سر زه ډېر خوشحاله وم. ما ته فیډبیک هم ډېر ښه میلاو شول. په خپله زه دومره خوشحاله وم چې په ژوند کې دومره خوشحالي ما ته نه میلاو شوې چې څنګه اسلامیه کالج کې ما ته اډمیشن وشو. په هغې زه ډېر خوشحاله وم سر. او نن زه ډېر خفه یم چې اسلامیه کالج نه زه لیفټ کېږم سر. نو هغه ورځ هم ما ته یاد دي، دغه ورځ هم زه فیل کوم سر. خو دا ما صرف ځان سره ساتلي سر. داسې ده چې دا اوس مختلفو د حکومتي چې دوی د وظایفو ورکولو خبره کېږي، په هغې کې هم ستاسو زما خیال وظیفه نه کېږي ځکه چې تاسو زده کړې پېښور کې کوئ؟ سر همداسې ما هغې کې مونږ شو ځکه چې زه د پېښور نه ایجوکیشن حاصلوم. هغې کې شرط دا دی چې پاټا سره مونږ د ایجوکیشن تعلق ساتي سر. مونږ خپل هم هڅې کړي دي، زموږ ملګرو چې دي هم هڅې کړي دي چې د شتمنو خلکو سره یا هغه خلک چې د خیر ښېګړې دپاره کار کوي مثبت ځواب نه دی راغلی. خو ناهیله کېږو نه یا د ناامیده کېږو به نه، خپل همت به چې دي هغه جاري ساتو چې ستاسو دغه زده کړې چې دي هغه دوام ومومي او دغې خپل د راتلونکي په هکله باندې راته ووایي چې په راتلونکي وخت کې څه کول به غواړئ. تاسو یو لوی همت کړی دی چې سره دې چې په ټوله قبایلي ضلع کې ستاسو دپاره کوم داسې اداره شتون نه لري. نو راځي خو مې انشاءالله ډېر امید لرو ډېر د ښه نه چې انشاءالله ښه چې څومره ایجوکیشن کېږي خپل ځان یې راځه خو مې لیکچرر ده انشاءالله سر چې ایم هم کوم انشاءالله او چې څومره سختې حالي سر دا په ژوند کې اپ اینډ ډاون راځي
د دې مخنیوی به کوو سر او دې ته موږ خپل همت نه بایلو سر. اوس ستاسو د پیسو چې کومه مسله ده نو دا د څه څه ده لکه دا لغونه کې زموږ اوریدونکو ته ووایي. سر دا د هاسټل مسله ده، پر ایئر موږ نه د ایډوانس کې غواړي او د ایډمیشن او ترانسپورټ دغه خوراک دغه مسلې دي سر. د دې ټولو وجې زما سبق لا سټاف دی سر، سټډي روانه ده سټاف. درنو لیدونکو تاسو د کاظم خبرې واورېدې. یقیني خبره چې ډېر زیات سوالات او ډېرې پوښتنې راپورته کېږي په ټولنه کې زمونږ په شانتې په خلکو باندې چې هغه د هر څه قسمه توان لري، خو بیا دغه خلک چې هغوی د بصارت نه یا د لیک د نعمت نه چې دی هغه بې برخې دي او هغوی دومره یو همت کړی دی چې اسلامیه کالج پورې په میرټ باندې چې دي یا په معیار باندې د هغوی داخله شوې ده، خو اوس هغوی دې ته د مالي ستونزو له وجې نه اړ شوي دي. دا یوازې د کاظم کیسه نه ده، داسې ډېر د ځوانان دي یا ډېر داسې خلک دي چې دا د هغوی د ژوند کیسه ده چې که چېرته کې مونږ د هغوی سره لږ غوندې کې لاس امداد وکړو نو هغه تر دې پورې رسېدی شي یا دا چې دي تر دې حده پورې رسېدی شي چې هغه د دغې ټولنې او د هېواد یا د دې ملک خدمت وکړي. ستاسو ټول نه دغه هیله ده چې د کاظم په دې د زده کړو کې ستاسو د دوی سره مرستې وکړئ او یوازې د کاظم سره نه بلکې د کاظم په شانتې د نورو ډېرو ځوانانو سره چې هغوی خپل همت کړی دی او په خپل همت باندې تر دې ځایه پورې رسېدلي دي. مونږ به ستاسو سره د کاظم دغه شمېرې هم شریکې کړو، تاسو ته به لاندې په سکرین باندې د هغوی دغه شمېره ښکاري. تاسو نیغ په نیغه د کاظم سره هم رابطه کولی شئ. تاسو د کالج کې چې د هغوی کوم مالي ستونزې دي یا فیسونه جمع کول دي تاسو نیغ په نیغه د هغوی سره هم تماس نیولی شئ، تللی شئ په خپله باندې. مونږ هیڅ قسمه سره شمېرې خپلې نه شریکول غواړو. دا کاظم تاسو سره نیغ په نیغه چې دي په دې باندې خپله باندې رابطه ودغه کوي، خو ستاسو نه دغه یوه هیله ده چې تاسو راشئ او په دې برخه کې مونږ سره مرسته وکړئ. مونږ مطلب دا دی چې د کاظم سره مرسته وکړئ. مونږ ځکه وایو چې مونږ د کاظم دپاره دغه غږ پورته کړو. مننه.